د شایکوټ د معرکه رښتیا هم چې د افغانستان د دې انقلاب د پوریزو لپاره یو د اهمو معرکو نه وه. نو مخابره کې د خبره مې وسم یادېږي د ویلې چې یو کس مې په سنایپر باندې وویشتل 28 کسان مې وویشتل ختم شو. د افغانستان د جهاد په تاریخ کې د جهاد یوه داسې معرکه وه چې موږ د 100 کلن جهاد پیلامه ورته ویلی شو. دغه بوټي خواته دلته شهید دغه ځکه کې پروت دی، ما سره یو بل ملګری یم. شاهي کوټ د امریکایي اشغالګرو پر وړاندې د جهاد لومړنی سنګر. د شاهي کوټ په تړاو به مو ډېر اورېدلې وي، خو حریت خبري ټیم همدې سیمې ته تللی، لوړې ژورې یې لټولې، د غازیانو له یادګارونو بیا د شهیدانو تر مزارونو تللی. حریت خبري ټیم هڅه کړې چې هیوادوالو ته د اشغالګرو د ماتې یو لنډ خو واقعي مستند چمتو کړي. د امریکایي ځواکونو هغه پرمختللې الوتکې راخیستې چې لا هم د شایکوټ په غرونو کې پاش پاش پرتې دي. د دې سردرو او سنګرونو غازیان مو پیدا کړي. راځئ له هغه څه خبر شئ چې ښایي ډیرو ته نوي وي. دا له کابله د لوی پکتیا په لور د وتلو دروازه ده. له دې دروازې تیریږو، لوی پکتیا ته ځو او د حماسو وطن شایکوټ ته ورځو. په دې سفر کې مو تر پایه ملتیا وکړئ. شایکوټ هغه سیمه ده چې د امریکایي اشغال په وړاندې د لومړي ځل لپاره جهاد پکې پیل شو. تاسې مو په سفر کې تر پایه ملتیا وکړئ، موږ شایکوټ ته ورځو. له کابله وځو، د لوګر خړې دښتې او شنه باغونه شاته پرېږدو او په ښکلي باراني موسم کې د تیرې لوړې څوکې ته رسیږو. د پکتیا د دنګو غرونو منځ کې له شنو بخملي چمنونو، خړو دښتو او ګڼو لوړو ژورو تیریږو تر څو د شایکوټ تاریخي درې ته ورسیږو. لوی خوړ او درنې ډبرې هغه څه دي چې د ښکلې او تاریخي درې ته یې تګ له سختو ستونزو سره مخ کړی. دا ټولې سختې ګالو، خو هڅه کوو د دې تاریخي معرکې او جهادي سنګر غیږې ته ځانونه ورسوو. دا د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اړوند شایکوټ تاریخي دره ده. هغه دره چې څه د پاسه 20 کاله وړاندې د امریکایي اشغال په وړاندې یوه تاریخي معرکه او د 20 کلن اشغال پای ته رسېدو پیلامه له همدې ځایه وشوه او د جهاد لومړني سنګر نوم یې په خپل تاریخ کې ثبت کړ. د شایکوټ د معرکه رښتیا هم چې د افغانستان د دې انقلاب د پوریزو لپاره یو د اهمو معرکو نه وه. دا خاتمه نه شوه، دا پیلامه شوه. له همدې ځای نه بیرته د جنگ، د مقاومت، د جهاد هغه بهیر په څپو شو او ټول افغانستان ته خپور سو. نو دا د افغانستان د جهاد په تاریخ کې د جهاد یوه داسې معرکه وه چې موږ د 100 کلن جهاد پیلامه ورته ویلی شو. شایکوټ له ګردیز ښاره شاوخوا 100 کیلومتره لرې د زرمت ولسوالۍ په سویل ختیځ کې د سمندر له سطحې څه باندې 2.7 کیلومتره لوړه دره ده. د 2002 کال مارچ په 2مه امریکایي اشغالګرو په دنګو غرونو کې راګیر د سپینو اوبو چینو او بخملي بوټو درلودونکې دره باندې د اناکونډا یا خامار په نوم 14 ورځني عملیات پیل کړل. یوه شپه وه، تقریبا والله علم چې 2:30 یا 3:30 بجې وې. سید رحمان منصور صاحب راغی، راجګې کړو چې امریکایان راله، ډېر په زیات تعداد باندې جکسي سنګرو ته وخېځئ. بیا چې کله د 1980 کال د حوت په لومړیو کې
امریکایانو په دې سیمه باندې یرغل وکړ، بیا دلته یو ډېر لوی تاریخي جنگ پیښ شو. دا عملیات امریکایانو د اناکونډا یا د ښامار عملیاتو په نوم باندې نومولی و. اشغالګرو د سلګونه عسکرو په پیاده کولو سره د ځمکې او هوا له لارې بریدونه پیل کړل چې د شهید ملا سیف الرحمن منصور په مشرۍ د اسلامي امارت مجاهدینو له سخت مقاومت سره مخ شول. چې څنګه عملیات شروع سو نو ملا سیف الرحمن منصور چې د صابر په نوم باندې هلته یادېده، نو ټولو چې څومره هلته مجاهدین وو هغې ته کومنده ورکړه او خپل جهان یې ورته مشخص کړو. ټول مجاهدین خپلو سنګرونو ته ځانونه ورسول. قومندان صاحب سیف الرحمن منصور صاحب ملګري سره راپورته کړل او سره رابیدار یې کړلو، سره وتلو. اتیات چاته خپل طرف ور وښول چې تاسو دې طرف ته ولاړ سئ یاست. چاته مثلا جواد د فدا محمد جواد په نامه باندې یو مصر مجاهد و د قومندان صاحب سیف الرحمن منصور معاون ول، هغه بیا شبکه خالد ولا هغه ته یو ګروپ په لاس ورکړلو. هغه ته مثلا دا د ترتیب په لاس ورکړو چې ته پر خوا کې کوم دغه خپل تاروزیک یا هغه پلان مخ ته بیایه. د ملکی تلفاتو مخنیوي په موخه د مجاهدینو مشر شهید ملا سیف الرحمن منصور د درې ټولو اوسیدونکو ته له کلیو د وتلو زمینه برابره کړه او نورو سیمو ته یې ولېږدول. هلته بیا خلک ټول راجع کړي، هغو ته مې چې نه کېږي دلته ته زنانه مې ماشومان مې باید دې چې هغه خلک چې قرباني ته تیار باید هغه دلته واړوي. نو بیا مې هغو خلکو ته ترتیب جوړ کړو، منطقه کې مې هغو ته کورونه پیدا کړو، ښه په سالمه طریقه باندې مراکوز کړو، جای په جای م کړه. نو هغه سنګرونه ټول مجاهدینو ته فارغ سه، هلته موږ پراته وو. د امریکایي فرانکلین الهاجنبک په مشرۍ تر 1900 زیات د امریکا، بریټانیا، ډنمارک، استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني او ناروې هیوادونو ځانګړي ځواکونه د شایکوټ درې ته د اناکونډا عملیاتو اجرا په موخه د CH-40D شینوک چورلکو په وسیله ښکته شول. اناکونډا عملیاتو کې شپږو AH-40A اپاچي چورلکو د دغو ځواکونو د ښکته کېدو لپاره د زمینې برابرولو او سیمې امنیت ساتلو دنده درلوده چې هوایي ملاتړ یې تر ډیره د امریکا سمندري ځواک او فرانسې هوایي ځواک د میراج 2000D جیټ الوتکو لخوا کېده. د عملیاتو په طرحه کې شایکوټ دره باندې برید او ختیځو غرونو کې د پوځي واحدونو ځای پر ځای کول شامل وو. د شایکوټ دره د شوروي اشغال له وخته د میړنیو مجاهدینو په کور شهرت لري چې د هماغه وخت مجاهدینو پکې د ډبرینو غرونو منځ کې سنګرونه جوړ کړي ول. د اسلامي امارت مجاهدینو هم یادو سنګرونو کې چې د بلال، منصور 1، منصور 2، منصور 3 او ایجنسۍ په نومونو یې نومولي سنګرونه نیولي ول. نو دا شپه هم تېره شوه، شهید سیف الرحمن منصور صاحب پاس ملګري کوم دره کې کوم ملګري پراته وو، هلته د منصور 1 او منصور 2 منصور 3 په نوم باندې او ایجنسۍ په نوم باندې یو ملګرو سره اولین مرکز د بلال ده، ماش کوم لاس باندې ورته اشاره وکړه. دوم دلته مابین کې ایجنسۍ مرکز هم غټ مرکز و، او دریم چې ده دلته منصور 1 ده او منصور 2 کومه دره شکاري طریق پر مجاهدینو مرکزونه غځېدلي وو. د شایکوټ په تاریخي سیمه کې د مجاهدینو څو مرکزونه جوړ شوي وو چې مشهور مرکزونه یې د بلال، ایجنسۍ، منصور 1 او منصور 2 په نامه وو. په هر مرکز کې څو سمڅې وهل شوي دي او سمڅې د ډبرونو غرونو په منځ کې د ډبرینو غرونو په غیږه کې وهل شوي دي. اوس چې په کومه سمڅه کې ولاړ یم، په سر مې زرګون متره جګ ډبرین غر دی او لاندې هم رود دی، اوبه پکې روانې دي. دلته د ډبرو په منځ کې د ډبرو په زړه کې سمڅه پکې وهل شوې ده. مجاهدینو به له همدې ځایه په کفارو اشغالګرو باندې مرګونه بریدونه ترسره کول. په درېیمه ورځ باندې په د شپې ماښام سیف الرحمن منصور صاحب خو پاس په دره کې و چې بیرته دلته راغی. ماښام مونځونه موږ خو لږ داسې تیاره شوه، ملګري م سره راغونډ شو، دغه کوم مجانو کې مرچو کې چې نږدې ناست د غرونه بغیر هغه هم سره راغله د قرارګاه ته. نو څه هجوم سره جوړ شو، ملګرو ته یې ویل ستاسې ډوډۍ شی تیار کړئ،
چا تیار که اور ولګېد او چې شو نو دوی د قرارګاه سره نږدې چیرې یو ډېر غټ بم واچول دا ټول قرارګاه دي چې وښورول در بچې ماتې کړې منصور صاحب او جواد صاحب ویلې چې دې چې نه وځو ځو دلته یو مدرسه وه د شاهي کوټ هغه مدرسه کې به شپه وکړو هغه مدرسه څوک نه و کې خو دوی ویل چې دا ځای بدل کړو ټوله ورځ هم له دې ځکه قومنده وه دا څو ورځې که بیا دلته پسې کې پاتې شو نو خامخا دا ځای به دوی ټارګېټ کړی چې د باندې راووتو نو داسې دوه لارې وې یو مدرسې ته تللې وه یو عدیم ګاره او هغې ته تللې وه نو منصور صاحب مخکې روان و شیخ جواد صاحب ته ورته ویلې وایي مدرسې ته نه ځو هغه ته ځو دا ګارې ته ځو نو هغه ډېر اصرار ورته وکړو پیدا محمد جواد صاحب چې اوس مشوره کړې ده مشوره کې خیر او برکت وي دوی چې نه ګارې ته ځو هو چې په دې خبره ټینګ شه چې غم څه نه وویلې بس روان شو نو دا شپه دومره خطرناک بمبارو بیخي حیران پاتې شو تا به په دې ګاره باندې چې غټې غټې تیږې راچي خو دا شپه هم تېره شوه سهار و چې راجګ شو او ملګري دومره ستړي وو چې پیره کله کېده د باندې خو څوک وتی نه شوی ګارې نه نو په عجیبه پروت و غږ به و چې احمده د تا پیره ده ښه مسجد کې به صرف بیدار ناست و وی محموده د تا وار ده تا وار ده غږ به سره کوو ډېره وړه ګاره وه تقریبا 12 کسانو په دې ګاره کې مو چې سهار راووتلو چې مخې ته رالو د مدرسې په طرف نو چې ګورو مدرسه نشته داسې مدرسه پسې وکتل مدرسه نشته مدرسه دومره شوې دا قرآن شریفونه شکېدلي وو دغه لوټو د خاورو کې دغه پاڼې باندې وې نو شهید صاحب رحمان منصور صاحب جواد نور څه نه ورته خو ما چې ورته وکتل ورته وخندل چې زه ټینګ وم بېګا مې دا ځای لید دغه بلال مرکز د تقریبا د شپږ اته مرچې کوټې د استوګنې ځایونه دلته قرار لري دلته دي لکه مقصد دغه یو ځای و دلته دوه کوټې مسلسل دا ځای اوس ډک شوی ده دغه کې بیا لاندې سجل ته 3 دانې کوټې لري د شپې وروستۍ برخه کې د اشغالګرو عملیات پیل شول او د مجاهدینو مشر شهید ملا سیف الرحمن منصور هم خپلو مجاهدینو ته د برید امر صادر کړ مجاهدینو په اشغالګرو له 4 خواوو مرګونې بریدونه پیل کړل یوه شپه وه تقریبا والله علم چې 2:30 وې یا 3:30 بجې وې سیف الرحمن منصور صاحب راغی راجګې کړو چې امریکایان راله ډېر په زیات تعداد باندې چکسي سنګرو ته وخېځئ دا غرې ټول وویستی او هلته یې د دغه څونګ پټ یو بل سر ده هغه کې د مهاجرو مجاهدینو خیمه ولاړه وه هغه یې وویستله دې خواته یې ټکان وکول دغه یې وکول دوی به طبعا هوایي برید کول هوایي برید یې وکول بعد له هغو قمندان صاحب سیف الرحمن منصور صاحب ملګري سره راپورته کړل او سره رابیدار یې کړل سره ووتلو اتیار چاته خپل طرف ور وښول چې تاسو دې طرف ته ولاړ یاست جګړه شپه ورځ روانه وه مجاهدینو د دنګو غرونو څوکو ته درنې وسلې پورته کړې وې چې د دښمن الوتکو د شایکوټ پر سر الوتنه نشوای کولی اشغالګرو په دې 2 کیلومترۍ دره کې لسګونه زره کیمیاوي او د اکسیجن ضد بمونه وکارول خو د مجاهدینو له پلان سره سم د کلي خلک له سیمې وتلي وو او مجاهدین په خپلو خوندي سنګرونو کې پراته ول چې د دښمن همدومره بمباریو او جګړې مجاهدینو ته هیڅ زیان نشوای اړولی خو دښمن ته د لسګونو چورلکو نسکورېدو سربیره سخت درانه تلفات واوښتل شهید جواد صاحب ترتیب جوړ کو دی د شایکوټ کې د مخکې د مجاهدین وخت نه د غرب څنګ کې یو کوټه 2-3 کوټې وې د نانوایي په نوم باندې مشهورې وې نو زموږ ملګري مالته کې پراته وو څوک ما مالته کې تیر کړ د دې په سر باندې چې غونډیو منځو په دې کې بیا لیکوترې خالي کړې کوزي کړو چې کوزي کړو شهید فدا محمد جواد صاحب نور ملګرو ته مو ویلې چې راځي دلته امریکایان کو سوي دي په دې حمله وکړو نو دا ورځ چې په تېرېده تقریبا ماسپښین ناوخته وخت و ملګري م راورسېدل ورغله شروع یې په وکړه نو موږ له هوان سره او دوی خپل څو ملګري ورسره و دوی هلته ورغله نو مخابره کې دا خبره مې اوس هم یادېږي دوی ویلي چې یو کس مې په سنایپر باندې وویشتل 28 کسان مې وویشتل ختم شو او د دې خو نور معمول دا و چې داس به پیوسو بس دی به دی توپک او د امپور او M16 خولې به پورته ونیول او دا ډزونه به کول
دا یو هم پاتې نه شو دا کسان او څه د موږ ملګرو ته چې اوانونه راولي الله تعالی یو نصرت و چې دا موږ سره کوم ملګري و دا یو هم د مسلکي کسان نه و چې دغه اوانونه ویستي وو د صحنې ملګري خو ډېر شهیدان شوي دي نو چې دا یوه مرمۍ ور واچوله دا د دې منځ کې ولګېده ویله زر زر مرمۍ ور واچوئ نو پاتې نه شوه کسان یو هم نو دا دره باندې دومره بمونه لوېدلي وو چې دا د مکمل د هغې بنده کړې وه تقریبا 10 متره 40 متره هغې لاره دا جیس د ساحه ټوله کړې وه تخریب کړې وه دومره هغې لرله جګړې 14 ورځې دوام وکړ او همدې جریان کې اشغالګرو ته اوښتو تلفات دوی هم حیران کړي ول بلال ورته وایي یو غر ده د دې سره یو بل څنګ ته بل د زور په نوم باندې یو ځای ده د دې دواړو غرونو په منځ کې هلیکوپټرې کوزې کړې دوه غټې هلیکوپټرې کوزې کړې دا دوچرخه ټول پوځیان یې کوز کړه نو چې څنګه یې کوز کړه د پوځیانو شروع وکړه ډزونه یې شروع کړه موږ یو ملګری مالته نو ټول د غرو په سرو کې وو داسې جنګ یې شروع کړه لکه کله چې جوار پخې ټکا ټکا کوي داسې یو حال جوړ سو نو منصور ساته مخابره کې ویل وای دا لیونی راغلی که څه چل ده بیخي بد حال شروع کړی پرېږده چې خپل ځان ښه یخ کړي نو چې کله به یې دا ډزونه کم سو ملګري خو په حکیمه نقطه کې و پې له پاسه و بیا به ډزونه پې وکړو دا شکم و اوانم و هلته دی به بیا شروع وکړه نو ملګرو دوربینانو کې ورته کتل هغه ویل وای دا خلک چې دي په یو بل کې داسې ننوتي دي مخو شاوي سره یو ځای کړي دي مخونه یو بل خوا د ډزونه دي بس کوي چې ماسپښین وخت د خلک په کمیدار شو دي چې کله پاسه حکیمه نقطه و ملګري پې له پاسه و مازدیګر په وخت کې ختم شو یو هم نه و دا کوز دی مبالغه وکړي چې یاره دومره کسانو یا دا یو قسم نه و مازدیګر منځو په وخت کې چې یو ټک 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 داسې به اوس خو خیر و خیراتي شو نو مازدیګر منځونه او دا شی چې اوس بیخي خط کراره شو یو هم پاتې نه شو دا څومره کسان چې دې کار څومره کې راوشي دا یو هم نه و پاتې شوی د شایکوټ درې غرنیزې او نظامي سیمې له یوې خوا مجاهدینو ته خوندیتوب ور په برخه کړی و او له بلې خوا یې اشغالګرو ته رڼا ورځ په توره شپه بدله کړې وه نور د مجاهدینو کوم دغه جهادي سنګر چې و دا یعنې یوه حکیمه نقطه ده چې د دې نقطې نه دوی د لاندې ټوله منطقه کنټرول کړې وه یعنې دا ټوله منطقه کې چې څومره امریکایي عسکر وو نو په نسبت سره د نورو ساحو ته له دغې سیمې نه دوی ډېر ناقرار وو ځکه چې دلته مجاهدینو ثقیله اسلحه راخېځولې وه نو زیکویک و د شکوې نو لاندې چې څومره امریکایي عسکر وو یا د دوی پیاده ځواکونه وو نو یا وسایط ورسره وو هغه د دې مجاهدینو له خوا نه زیات داسې وو چې تر بریدونو لاندې وو د سر پورته کېدل ته یې نه پرېږي اشغالګرو د شایکوټ ټول کلي داسې هوار کړي ول چې د هستوګنې څرک ورنه ورک شوی و د دې دنګو غرونو منځ کې یې داسې بمونه هم وغورځول چې له ځمکې یې اوبه راویستې اوس هم د دې درې په ځینو سیمو کې د شهیدانو مزارونه تر سترګو کیږي دغه بوټي خواته دلته شهید دغه ځکه کې پروت دي ما سره یو بل ملګری یم بیا دغه ته موږ راجګ سو دلته په دغه منطقه کې آلته کوم هغه کوټه و خیمه ولاړه و بیا دغه امریکایانو د کمبالي کاته په دغه څنګ کې راسړلې هغه کمبالي نوې کمبالي دا مراواخې ساتم داسې په واچول په دغه برسیره بوټي واچول په دا بوټو باندې ماتې کېږي موږ دغه ګیداړو دغه شی مشه هغه نه کې وې نه خوري بیا چې کله نفر راډیو سو بیا دغه ځای انتقال کوي دغه پاسې کابر په دغه ځای کې ماتې بیا خاخ دا هر څه تیر شول خو د مجاهدینو مورال لا هم هماغسې لوړ پاتې شو چې همدا لوړ مورال یې د شایکوټ دره کې د اشغالګرو د ماتې لامل هم شو خو اوس مهال د سیمې اوسیدونکي سره لدی چې ټول کورونه یې وران او تالا شوي ول د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره بیرته خپلو سیمو ته راګرځېدلي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي د امریکایي اشغالګرو ماتې له همدې ځایه پیل شوه چې له دې سیمې وروسته د هیواد په ګوټ کې د جهاد غږ پورته شو که څه هم د شایکوټ غیږه کې ګڼ شمېر ځوانانو په اسلام ځانونه قربان کړل خو د ناټو اشغالګرو پاتې شونې لا هم په خپل ځای پاتې دي او د امریکا د تاریخي او شرمونکې ماتې په توګه یې لیدلو ته خلک له بېلابېلو سیمو راځي دا هغه سیمه ده چې د امریکایي اشغالګرو چورلکه دلته رالوېدلې او د سیمې د خلکو په وینا
دلته دوی بمونه ورباندې اچولي وو چې دوی وایي بلوم همدغو دا عادت و چې خپل هیڅ شی دلته نه پرېښودل او هر څه به یې له ځانه سره وړل، خو که به یې د وړلو وخت ورنه کړل شو بیا به یې هغه په بشپړه توګه له منځه وړل. د دې ځای نه داسې معرکه پیل شوې ده چې د ټول افغانستان د جهاد بنسټ له همدې ځای نه ایښودل شوی. زرګونه متره لوړه څوکه ده او د زرګونه متره لوړې څوکې په سر کې د اسلامي امارت د مجاهدینو سنګرونه دلته موجود وو. البته سنګرونه یې جوړ کړي وو. د غره په شاوخوا سیمو کې هم سنګرونه شته، خو اصلي هغه مرکزي نقطه یې دغه سیمه وه چې موږ ورباندې ولاړ وو. دلته څو تاریخونه دي. لومړنی تاریخ دا دی چې د شایکوټ تاریخي سیمه هم دغه ده چې لومړنی د جهاد بنسټ البته د امریکایي اشغال په وړاندې له همدې سیمې ایښودل شوی. په همدې سیمه کې چورلکې لوېدلي، الوتکې دلته رالوېدلي، د مجاهدینو اصلي سنګرونه هم دلته وو او له همدې ځایه د دوی د ماتې پیل له همدې ځایه شوی. زموږ دغه تاریخي او ویاړمن سفر چې د مجاهدینو د لاسته راوړنو لپاره دلته راغلی و، د شایکوټ تاریخي سیمه مو تاسې ته وښوده. خپل سفر همدلته د همدې لوړې څوکې په سر کې پای ته رسوو.